د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي له 4 کلونو راهیسې د انجې کښت ته ډېره پاملرنه کړې ده او د انجې حاصلات د نورو بوټو په نسبت ښه دي او په حقیقت کې د کوکنارو پر ځای د انجې حاصلات د کروندګرو د خوشحالۍ سبب ګرځېدلي دي. ما مدت 4 سال میشه که در بخش هنگ کار میکنیم. کوکنار قبل بسیار کم در ساعات ولسوالی دهدادی کشت میشد، اما برای فعلا شکر الحمدلله از کشت کوکنار جلوگیری شده. له بلې خوا د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي شمس الله خالد هم د انجې حاصلات ښه یادوي او وایي چې د بلخ ولایت بزګرانو د تیر کال په پرتله د انجې کښت ته ډېره پاملرنه کړې ده او د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست ته د غیر رسمي معلوماتو له مخې په دې ولایت کې پر شاوخوا 1500 هکتاره ځمکه انجه کرل شوې ده چې سږکال د انجې حاصلات زیات شوي او خلک له دغه درکه ډېر عواید ترلاسه کوي. در تمام ولسوالی‌ها تقریبا 500 هکتار زمین شاید کشت شده باشه، تقریبی هست، این دقیق نیست، ما دقیق معلوماتش نگرفتیم. زیاد مردم شایق هستند. د یادونې وړ ده چې انجه د بلخ ولایت په چمتال، چهاربولک، دهدادي، بلخ او شولګره ولسوالیو کې تر ډیره کرل کیږي او خلک تل هڅه کوي چې د کوکنارو پر ځای د انجې کښت ته مخه کړي.